د غونډې په دې برخه کې سمیع پامیر صاحب د بلنه ورکوي چې راځي تاسو خپل شعر وړاندې کړئ. جناب صدر او د ټولو مېلمنو په اجازه لومړی د خپل نظم یو څو کړۍ درته وایم. وایي د هوس د لوټو کور د خمار دنګه ماڼۍ او یو پنډک د هندوستان بله پیغله افغانۍ او ژوند کالداره یا ډالر مرګ تومندي د ایران د اسیا جنت لوی هند او دوزخ پاکستان. یو نظم په لوري د نظم عنوان دی د سوما وطن. وایي لا د ژوند له خروشه کاږي د غوټۍ پر پلو کرشي لا یې زړونه ساړه نه دي د زخمي ګلاب په سانګو او لا سعود په خروش وتلی لا یې سترګې د خونکارې لا فردوس به څري پاشي د بودا په اباسین کې او لا د تور په ترانو کې د ابلیس انګولا خیږي لا د اور ځواني مرګ پړی د ملوکو لاس کې نه دی او لا د اور کشتور څرخیږي د کافر جنت ملکې او مسلمان دوزخ یې ورید کړ کافران یې شهیدان سول او لا په سترګو د زرتشت کې لا په بزم د سرما کې یو زلمی غرور تاویږي یک هزار د مستۍ غواړي او د میرویس روی مې دروړی یا قاصدو مرغکیو د رحمان پر بیت راغونډ کې یو لښکر د جرګما